که چېرته ستاسو موبایل نه ستاسو کنټیکټ نمبر ډیلیټ شوی وي دغه نمبر به تاسو یو کلیک سره څنګه واپس کوئ. مخکې که تاسو کتلی وي دغه کوم کنټیکټ چې دی دې لپاره به موږ جدا بیک اپ جوړو او دا به بیا موږ یو فولډر کې سیو کول او که چېرته موبایل به موږ بدل کړو نو هغه به موږ په جیمیل کې سیو کړی وي نو هغه طریقې سره به هغه بیا موږ واپس ریکور کولی. اوس په دغه موبایل کې یو بهترین اپشن چې دی هغه د ګوګل طرف نه اډ شوی دی. تاسو یو کلیک سره خپل کوم ډیلیټ شوی کنټیکټ نمبر چې دی هغه تاسو واپس کولی شئ. اوس دغه نمبر چې دا به تاسو څنګه یو کلیک سره واپس کوئ. اول طریقه درته ښیم خو که په دې پیج باندې اول ځل راغلی نو دا پیج ځان سره فالو کړئ او که دا ویډیو تاسو په یوټیوب باندې ګورئ نو زموږ چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. زم به د موبایل سکرین ته تاسو ته زه سټیپ بای سټیپ ښیم چې دغه نمبر به تاسو څنګه واپس ریکور کوئ. اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. ټولو کې اول تاسو ته ثبوت ښیم ځکه چې زموږ پښتانه چې دوی ثبوت ډېر زیات غواړي. صحیح ده. بیا اکثر کمنټونه کوي دا کار نه کوي، څوک وایي دا دروغ دي، څوک څه وایي څوک څه وایي. نو اول نه دا پروف تاسو وګورئ. صحیح ده. اول به زه د خپل د کنټیکټ ته زه لاړ شم. په دې کنټیکټ کې ما سره دا دوه درې نمبر دا به زه ډیلیټ کړم. صحیح ده. دا ستاسو مخامخ دا کته ډیلیټ آل باندې ما کلیک کړ دا ما ډیلیټ کړ. صحیح ده. دا تاسو وګورئ چې بیا درته دا وښیم دا ښکاري کنټیکټ نمبر چې دی هغه ما ډیلیټ کړی. ښه اوس به زه خپل سیټنګ چې دا به زه اوپن کوم. سیټنګ چې کله ما اوپن کړ نو بیا به زه دلته راشم ګوګل ته. ګوګل ته چې زه کله راغلم نو دا آل سروس چې دی باندې به زه کلیک کړم. دې باندې چې کله ما کلیک کړم نو دې کې به زه لغونتې لاندې راشم. د تاسو ښکاري ریسټور کانټیکټ په دې باندې به زه کلیک کړم. په دې باندې چې کله ما کلیک کړ د تاسو ښکاري ریسټور په دې ریسټور باندې به زه کلیک کړم. دې باندې چې کله ما کلیک کړ نو تاسو چې خپل موبایل له کوم پاسورډ ورکړي هغه پاسورډ به تاسو دې کې ورکړئ. صحیح ده. پاسورډ ما ورکړ او لاندې تاسو ښکاري کنفرم په دې کنفرم باندې به زه کلیک کړم. اوس دا تاسو ګورئ تاسو ښکاري ډاونلوډ کنټیکټ دا بر جیمیل تاسو ته راغی. په دې جیمیل باندې به تاسو کلیک کړئ. دا تاسو ښکاري چې کنټیکټ چې دی هغه ریسټور شله. لاندې زه ډن باندې به زه کلیک کړم. ډن باندې چې کله ما کلیک کړم دلته نه به اوس دا بار راوځم. اوس تاسو ګورئ هغه کنټیکټ چې بیا به زه اوپن کړم دا تاسو ته ښکاري هغه کنټیکټ چې دی هغه واپس راغله. نو دغه طریقې سره تاسو خپل ډیلیټ شوي کنټیکټ چې دی هغه په یو کلیک باندې واپس راویستی شئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي دا خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او د نوي ویډیو لپاره موږ له راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.